سلامونه درنو لیدونکو، په دې هیله چې روغ اوسئ. درنو لیدونکو، 5 شنبه سهار د شاوخوا 9 بجې دي، څه کم 8 ساعتونو کېدونکي دي چې لا هم هغه ماشوم په ژوره ساه کې د په برمه کې بند پاتې ده. مخکې ماشوم د برمې په پای کې و، څه لوړ هم راپورته کېدای شي، خو لوړ بیا د یو ځای ډبره او هغې راګرځوي نه شي راپورته کېدی. اوس دا ماشوم تقریبا د خلکو د معلومات له مخې په 22 مترۍ کې بند پاتې ده، نه ښکته تلای شي نه لوړ تلای شي. هغه د ماشینري کمپنیونو کومه ماشینري چې ده د ساختماني شرکتونو همدارنګه د کندهار څخه چې راوستل شوي دي، کوم امکانات او خلک چې ټول لګیا دي تر څو دغه ځای وکړي، دغه ماشوم وکاږي. خو د بده مرغه باید ووایم چې دغه ځای ډبره ډېره کلکه ده، موږ تاسو ورسو وبیا هم وګورو، په ډېره سختۍ سره دغه ځای کیندل کېږي. چې کسان لګیا دي تر څو دغه ځای وکړي او د ماشوم ژوند وژغوري. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې مو ولیدله ماشوم لاندې په برمه کې چې و، تقریبا دا برمه شاوخوا 25 متره ژوره ده، تقریبا 14 متره د ځای څنګ ته څاو سره جوړ شوی ده د موټرانو د ماشینري په واسطه، 9 متره فاصله لا هم پاته ده دا ماشوم ته. دا ماشوم اوس د بده مرغه په 22 مترۍ کې اوس تقریبا 6 متره په لاندې په مابینځ کې بند پاتې ده، نه لاندې تلای شي نه لوړ تلای شي، او خواړه چې یې مخکې خوړلی شوی اوس هغه رسیدګي هم نه ورته کېږي. وضعیت یې هم که ووایم د اندېښنې په دې ده چې غږ خبرې اوس شی نه شي کولی. پرون خو بې دا غږ و خواړه چې مو ښکته کړو هغه بې وخواړو. هغه وړاندې چې تاسو لیکه هغه ساحه د کلي په ساحه کې هغه برمه موجوده ده چېرته چې دا ماشوم په کومه برمه کې لوېدلی دی. اوس دا ماشینري هم لګیا ده تر څو هغه د ځمکې هغه لاندې خوا لرې څخه پای ورولي دغه ځای وکاږي. همدارنګه یوه غټه برمه چې د هغه برمه هم راوستل شوې ده تر څو دلته څنګ ته ځای ورسره جوړ کړي، دغه څا وکني تر څو ماشوم په خوندي توګه سره وژغوري. موږ به لاندې نور مخته هم ورسو، هغه برمه به هم یو ځل بیا هم ووینو. خو هیله مو دا ده چې لومړی خو دا دعاګانو کې دغه حیدر جان له یاده ونه باسئ. دویم دا چې که چیرې کېږي دا غږ راسره بدرګه کړي چې مرکزي حکومت ژر تر ژره د هوا له لارې هغه امکانات راولېږي کوم چې په مرکز کې دی لري د ځینو هغه قانونو لپاره کوم کسان چې دي ماهرین چې دي هغوی امکانات هم ښه امکانات لري، هغه ماهرین کسان هم لري تر څو هغه د هوا له لارې دلته راورسوي او د دې ماشوم ژوند وژغوري. درنو لیدونکو، دا هغه څا دغه سور شی چې وینئ، سور رنګه ټکور چې وینئ هغلته برمه ده. دا څنګ ته یې بله څا په دغه موټرانو په دغه ماشینري کې کښل شوې ده. دغه ځای ډېر ژور دی، تقریبا 14 متره کیندل شوی دی. نو هیله مو دا ده چې حیدر جان په دعاګانو کې له یاده ونه باسي تر څو خدای پاک یې ورته ژوند ورکړي او ژوند یې وژغوري. موږ چې اوس معلومات وکړو له هغه اړونده کسانو څخه دوی وایي چې ماشوم لا هم وضعیت یې ښه ده، خبرې کولی شي، خبرې کوي،
ان شاء الله چې تر اوسه لا وضعیت ښه دی، سم دی.